سلامونه دوستانو، زه یم ستاسو ورور ذیشان کمال. دا یو نظم لیکلی دی تیرو وختونو نه، زړو وختونو نه یو نظم دی. ټولو اورېدونکو ته دې ډالۍ وي. نظم څه دا شان دی چې ما به لاس کار ته کړو د لوږې نه شړۍ په جیب کې، ما به لاس کار ته کړو د لوږې نه شړۍ په جیب کې، راسه پرته به وه د څو ورځو ډوډۍ په جیب کې. لکه چې نن دي پخوانی داسې سکولونه نه وو، بستیش لیدلې وي په کور کې بترونه نه وه، زړې څپلۍ به وي په پښو به مې بټونه نه وه. لکه چې نن دي پخوانی داسې سکولونه نه وو، بستیش لیدلې وي په کور کې بترونه نه وه، زړې څپلۍ به وي په پښو به مې بټونه نه وه. د اچولو مې شاړۍ خم څدرونه نه وه، څنګه سړنه به مې یخ دواړه لاسونه نه وه، څنګه سړنه به مې یخ دواړه لاسونه نه وه. څنګه به ورک زما د مور و پلار خوبونه نه وه، چې ما سره به خم کاپۍ خم کتابونه نه وه. څنګه به ورک زما د مور و پلار خوبونه نه وه، چې ما سره به خم کاپۍ خم کتابونه نه وه. سړه روټۍ به راته کېښوده ابۍ په جیب کې، راسه پرته به وه د څو ورځو ډوډۍ په جیب کې، راسه پرته به وه د څو ورځو ډوډۍ په جیب کې. ماله به مور خپلو خپلوانو نه ټوټې پیدا کړي، بیا به یې ماته ترې پیوند جامې پیدا کړي، د سب کولو سوځولو یې په بانې پیدا کړي. ماله به مور خپلو خپلوانو نه ټوټې پیدا کړي، بیا به یې ماته ترې پیوند جامې پیدا کړي، د سب کولو سوځولو یې په بانې پیدا کړي. څه به یې ما باندې اوږدې څه بې وړې پیدا کړي، څه به وي ما باندې اوږدې څه بې وړې پیدا کړي. یا به ابا راله پیدا یا به بیبې پیدا کړي، د سکول جمې به راله مور و پلار په شپې پیدا کړي. یا به ابا راله پیدا یا به بیبې پیدا کړي، د سکول جمې به راله مور و پلار په شپې پیدا کړي. د خپلو پردو نه به وي زیاتې او زړې پیدا کړي، چې د خپلو پردو نه به وي زیاتې او زړې پیدا کړي، چې ترې لوېدلې به تڼۍ داسې کپړې پیدا کړي. راټولولې به مې ټوله لار تڼۍ په جیب کې، راسه پرته به وه د څو ورځو ډوډۍ په جیب کې، راسه پرته به وه د څو ورځو روټۍ په جیب کې. واړه مرغان به شوه د کلي چینارو ته راغونډ، په بنجري پسې به خلک شوه کوڅو ته راغونډ، کلي وړه به شوه ګورګورو پسې غرو ته راغونډ. واړه مرغان به شوه د کلي چینارو ته راغونډ، په بنجري پسې به خلک شوه کوڅو ته راغونډ، کلي وړه به شوه ګورګورو پسې غرو ته راغونډ. د دنیا غم به و اکثر موږ لیوانو ته راغونډ، د دنیا غم به و اکثر موږ لیوانو ته راغونډ. د کور وړه به شوه د شپې ابا سنو ته راغونډ، د ګاونډ خل به مازدیګر کې شوه بمو ته راغونډ. د کور وړه به شوه اکثر د کور وړه به شوه راغونډ، ابا سنو ته راغونډ، د ګاونډ خل به مازدیګر کې شوه بامو ته راغونډ. څنګه په مینه به ذیشانه شوه وادو ته راغونډ، څنګه په مینه به ذیشانه شوه وادو ته راغونډ. ټوله خواږه خواږه یاران به شوه حجرو ته راغونډ، چا به راواخیستو منګی چا به شپېلی په جیب کې، راسه پرته به وه د څو ورځو ډوډۍ په جیب کې. ما به لاس کار ته کړو د لوږې نه شړۍ په جیب کې، راسه پرته به وه د څو ورځو ډوډۍ په جیب کې، راسه پرته به وه د څو ورځو ډوډۍ په جیب کې. ډېره